مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاجي وزیر صاحب، زه حاجي موسی نومېږم، د ملا صاحب ترخیل ورور یم. زموږ د حاجي ملا صاحب په مورد باندې چې وزیر صاحب د عدلیې کوم امر کړی و، د کور د تخلیې او د کور د خالي کېدو او د میهمانخانې او د مدرسې او د دې په څنګ کې چې نور د موږ کوم له نیکه نه راته پاتې کوم جای جایګیر و، هغه هم د وزیر صاحب د امر او د هدایت په اساس باندې ټول ورته تخلیه کړه. دا هم چې کله تخلیه کړه، موږ وزیر صاحب عدلیې ته بیرته کاملا اطمینان ورکړه چې وزیر صاحب تا ته موږ خپل کور د پلار او د نیکه څخه کوم راپاتې کالی او کپړی و هغه هم ټول په شا کړ، ومیسته. حاجي ملا صاحب ترخیل نور راپرېږده، دوست لرو دښمن لرو، ولا شرمېږو. په دې شرمېږو چې ټول دا سابقه سیاسیون وتښتېده، موږ ونه تښتېدو. موږ د امیرالمؤمنین د عفو د فرمان په ډاډ باندې او بل د امارت اسلامي د عزت او د احترام لپاره چې د امارت اسلامي کمی رانیسي، موږ له خپل کوره مو نه ښورېدو، موږ په دې خپل کور کې پاتې شو. سره له دغې نه جنابه د موږ حاجي ملا صاحب دا وعده یې کړې وه چې دی به کور تخلیه کوي، موږ به یې خوشي کوو. هغه هم بېګا وزیر صاحب ته اطمینان ورکړي چې وزیر صاحب کور هم خالي کړه، مدرسې هم تسلیم کړي، میهمانخانې هم تسلیم کړي. حاجي ملا صاحب نور د موږ راپرېږده، د قام مشر هم ده، د موږ د دېګ برغولی له زړونه هم چټي بوټ ختلي دي. د هغې له پاسه صاحبه بېګا ماښام یوه قطعه راغله چې د موږ یو څلور اونۍ په کور کې صاحبه نور ونیول، دا یې د دغې له پاسه بوتل. نو تا ته جناب وزیر صاحب د دې لپاره راغلي چې د خدای په خاطر او دغه د موږ ته د وزیر صاحب د امر د اطاعت په خاطر چې موږ د ده د امر اطاعت کاملا وکړو، نور د په موږ باندې د رحم لاس ونیول سي